د ننګرهار کانال وادي شرکت د 1.43 میلیون افغانیو په لګښت د 1 میگا واټ سولري برېښنا د تولید چارې پیل کړې. د ننګرهار ولي شاه محمود میاخیل په دې ولایت کې د کانال وادي کرنیز شرکت له لورې د آسیایي پراختیایي بانک د 1.43 میلیون افغانیو مالی لګښت د 1 میگا واټ سولري برېښنا د تولید او 15 واټر پمپونو جوړېدو د چارو پرانیسته وکړه. د ننګرهار ولي شاه محمود میاخیل وویل چې د کانال وادي کرنیز شرکت له لورې د جلال آباد ښار او چکو سیمه کې د آسیایي پراختیایي بانک د 1.43 میلیون افغانیو په مالی لګښت د 1 میگا واټ سولري برېښنا د تولید چارې پیل کړې چې ورسره به 15 واټر پمپونه او اړوند ملحقات هم جوړ شي. نوموړی وویل چې له سولري برېښنا او واټر پمپونو څخه به د کانال 4,000 هکټاره ځمکې خړوبولو په موخه ګټه واخیستل شي. هغه زیاته کړه چې تر دې وړاندې یاده ځمکه د وارداتي برېښنا په وسیله خړوبېده چې د دې برېښنا په تولید سره به وارداتي برېښنا هغو کورنیو ته ورکړل شي چې له برېښنا څخه بې برخې دي. نن خوشحاله په دې چې د کانال په چوکاټ کې کانال د تصدۍ د تقریبا 1 میگا واټه برق سولري برېښنا تعداد هم کې اوس د احاطه جوړه شوې ده. په دې باندې به 1.43 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې هغه د آسیایي پراختیایي بانک لخوا مرسته کیږي او د دې ترڅنګ تقریبا دغه واټر پمپونو لپاره چې د کومه برق جوړیږي نو 4,000 هکټاره ځمکه به د دې نه خړوبیږي. البته دغه ځمکه اوس د وارداتي برق په اساس باندې یعنې خړوبېدله نو دا هم هغه د برېښنا تولید به په ننګرهار کې اضافه کیږي او دا یو برخه ده چې 1 میگا واټ برق په دلته اضافه کیږي. نو زه د ټولو اړوندو ادارو نه د کانال تصدي چې اوس د مربوط د ملي پراختیا شرکت په نوم یادیږي جوړ شوی دی نو دا د هغې چتر لاندې کار کوي. نو زه د ټول نه مننه کوم چې د دې پروژې په ډیزاین او تمویل او اوس په تطبیق کې هلې ځلې وکړي. د کانال وادي کرنیز شرکت د برنامو معین نجیب الله شینواري د کانال په بیا حیا او فعالولو کې د ترسره کړیو هڅو مننه وکړه خو په لا زیاتې همکارۍ ټینګار وکړ. نوموړی وویل چې دوی کرنې مالدارۍ او باغدارۍ په برخه کې پروژې تطبیقوي چې په لنډ وخت کې به په یادو برخو کې لازم پرمختګونه رامنځته شي. چې موږ په 3 بخشو کې غواړو چې کانال کې کار وکړو. اول بخش د زراعت دی، دوم بخش د بانداري ده او دریم بخش د خپل باغداري ده چې په 3 بخشونو لپاره موږ قوي پلان جوړ کړی دی. هغې لپاره چې زموږ تولیدات ضایع نشي یوه سړه خونه هم انشاءالله الرحمن د والي صاحب په حضور کې په لنډو ورځو کې انشاءالله کاله ته منظور موږ افتتاح کړو او د ننګرهار د خلکو لپاره غواړو چې یو ښه کاریابي پیدا شي او دغه کانال چې مخکې متاسفانه یو مس منیجمنت درلود د نوي مدیریت په بنا باندې داسې کړو چې هر سړی د افغانستان د ننګرهار خصوصا وګوري چې دا ملکیت د هغوی د خپل ملکیت لپاره موږ سره همکاري او دغه کوم تعاون چې دوی کوی شي موږ سره وکړو. په ارتباط ای ډي بي هم یو موضوع زیادوم د برسره په دې جدي کار نه مننه کوم بلکې موږ وایو چې په دې کار باندې باید پیسې کې هر هغه کار او امکانات چې دوی لري چې موږ د دوی سره په یو پلان او په تشریک مسایل سره هغه پلان تطبیق او موږ کانال یو مالی سپورټ. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت رئیس عبدالقهار حیدري وویل چې د 1 میگا واټ سولري برېښنا پر موټ به 15 واټر پمپونه کار کوي چې په یو ساعت کې به 14.5 متره مکعبه اوبه ورکوي. نوموړی وویل چې ډیر ژر به 150 هکټاره د سیتروسو 100 هکټاره د زیتونو او 15 هکټاره د خرما نوي باغونه جوړ کړي. هغه وایي چې د کانال له ځمکو تر دې وړاندې موثره ګټه نه دی اخیستل شوی او هڅه کوي چې د کانال له ځمکو څخه سالمه ګټه پورته کړي. خوشبختانه دا کوم پروژه چې نن افتتاح کیږي مخکې جناب والي صاحب وویل چې 1 میگا واټ برق تولیدوي د سره به 15 واټر پمپونه انسټالیږي یا نصبیږي چې هغه ټول د سولر برق د استفاده باندې تقریبا په یو ساعت کې 50 متر مکعب اوبه شوټ کوي. دا هغه ځمکو دپاره ده چې دا تقریبا بلندابه ده او تر اوسه پورې موږ د دې ځمکو نه په صحیح شکل استفاده نه و کړی. نو که دغه واټر پمپونه له خیر سره نصبیږي او اوبه شروع کیږي فعالیت شروع کیږي د دې سره موږ کوم پلان چې لرو چې په تقریبا 150 هکټاره ځمکې پورې د سیټروسو نوي باغونه جوړو همدغسې 15 هکټاره د خرما باغونه جوړو نوي تقریبا د
100 هکتارو په حدودو کې د زیتون نوي باغونو احداث په پلان کې ده چې د باندې به کار کوو. نو دا واټر پمپونو په فعالیت شروع کېدو سره به زموږ د باغونو د احداث او د هغه د انکشاف لپاره ډېره ښه زمینه واوسېږي. زه انشاءالله ډاډ درکوم چې د کانال د ځمکو نه به په صحیح شکل استفاده وکړو او دې کې به ډېرو خلکو ته د کار موندنې زمینه مساعده شي او کوم تولیدات او حاصلات چې د دې نه لاسته راوړو انشاءالله ډېرو کورونو ته به په مطمئن شکل ورسیږي. د 1 میګاوات سولري برېښنا د تولید چارې چې د زولرستان سولري برېښنایي شرکت له لوري پر مخ وړل کیږي د یو کال په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. همداراز تر دې وړاندې د سولري برېښنا تولید او واټر پمپونو جوړېدو په موخه په 20 جریبه ځمکه کې د احاطې دیوال چارې بشپړې شوې دي.